أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ملګرو دایم عزیزالحق محضال امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به وروڼو سر له تاسو سره تصویر ښکاري د مفتي سردار علي حقاني صاحب د فیسبوک په سر باندې ما ته دغه یو خبر مخې ته راغی چې یاره مفتي سردار علي حقاني صاحب چې دی هغه شهید شو. الله تعالی دې د هغه قبر د نور نه ډک کړي او د هغه کور والده دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. وروڼو مفتي سردار علي صاحب یو داسې شخصیت و چې هیڅکله هم هغه داسې یو خبره پرېښودې نه ده او په هغې باندې هغه خاموش نه دی پاتې شوی چې کوم ځای یو بدعات و یو غلط رواج و کله هم مفتي صاحب چې بیان به کو هغه به موږ ته هغې ټیم نه لا راتلو موږ به د اول نه د اخره پورې د مفتي صاحب هغه بیان لا یو کتو. زما خپل ځانې خو ډېر زیات شوه خو چې یاره د مفتي صاحب سره زما ملاقات هم وشوې خو الله تعالی ته به منظوره وه چې هغه ونه شو. الله تعالی دې د هغوی قبر د نور نه ډک کړي. او ها یو خبره بله هم د تاسو ته به سیټ ډله ویډیو ښکاري ما د یو ورور دا ویډیو راولېږله او دی راته وویل چې یاره دا مفتي صاحب د کور والا ویډیو ده. د مفتي صاحب د کور د هغه بچیان چې دي یا هر څوک چې د هغوی سره په کور کې پاتې کېږي وروڼه یا هر څوک چې خو د هغوی مالي حالات چې دی دا ډېر زیات ګډوډ دی. څومره چې هم وروڼه زما دا ویډیو ګورئ نو د دغه مفتي صاحب دغه کور والا ته هغوی حد رسي نو کوشش وکړئ د دوی سره مالي لاس اخلاص ضرور وکړئ. او بلکې حق هم دی چې یاره کومه په معاشره کې یتیم پاتې کېږي چې د هغوی څه نه څه مدد وکړئ. نو بس وروڼو دغه یو شاټ شان د پیغام مې در سره شریکاو. بس ستاسو نه غواړو اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.